میرمن او خاوند دواړه سره ناست وو. خاوند خپلې میرمنې ته وویل غواړم له څو میاشتو وروسته خپل پلار، مور، ورونه او له وریرونو د میلمستیا په مخه د ماښامنۍ یعنې ماښام ډوډۍ لپاره میلمانه کړم او د خوړو چمتو کولو زحمت یې تا ته وسپارم. سره له دې چې ښځه ظاهرا خوشحاله نه معلومېده، ویې ویل سمه ده. خاوند یې وویل زه نور ځم چې خپلې کورنۍ ته خبر ورکړم. بله ورځ سړی خپلې دندې ته لاړ او کور ته له راګرځېدو وروسته یې خپلې میرمنې ته وویل اوس مې کورنۍ را رسېږي، خواړه دې چمتو کړي او که نه؟ میرمنې وویل نه ستړې وم، د خوړلو چمتو کولو حوصله مې نه درلوده. ستا کورنۍ خو هسې پردي نه دي، څه چې تیار و هغه به یې مخ ته ورته کېدم. خاوند یې وویل خدای جل جلاله دې تا وبخي، پرون به دې ما ته ویلي و چې خواړه نشم چمتو کولی، اوس را رسېږي، زه څه وکړم؟ میرمنې ورته وویل هغوی ته زنګ ووهه او ترې بخښنه وغواړه، هغوی خو څه پردي نه دي. سړی په ډېرې خواشینۍ له کوره بهر شو. له څو دقیقو وروسته د کور دروازه وټکېده. ښځه د دروازې پرانیستلو په مخه لاړه. کله چې دروازه پرانیسته، خپل پلار، مور، خور او ورونه یې ولیدل چې کور ته را دننه شول. پلار یې ترې وپوښتل خاوند دې چېرته تللی دی؟ ښځې وویل همدا اوس له کوره بهر شو. پلار یې خپلې لور ته وویل خاوند دې پرون زموږ کور ته راغلی و او موږ ته یې د نن ماښام ډوډۍ لپاره بلنه راکړه، داسې نه چې په کور کې وي. ښځه ډېره خواشینه او حیرانه شوه او پوه شوه هغه خواړه چې باید پاخه کړي یې وای د خپلې کورنۍ لپاره یې و، نه د خاوند د کورنۍ لپاره یې. په ډېره بیړه یې خپل خاوند ته زنګ ووهه او ورته یې وویل چې ولې دې مخکې راته ونه ویل چې زما کورنۍ دې د ماښام لپاره رابللې ده؟ سړي وویل زما کورنۍ د ستا له کورنۍ سره کوم توپیر نه لري. ښځې وویل هیله کوم په کور کې هېڅ خواړه نه لرو، خواړه واخله او ژر راشه. سړي وویل په یو ځای کې کار لرم، کور ته به په ځنډ سره درشم. دوی هم ستا کورنۍ دي، هېڅ توپیر نه کوي. څه چې تیار وي همغه یې په مخ کې ورته کېده چې ویې خوري، لکه څنګه دې چې زما کورنۍ ته ایښودل او دا دې ستا لپاره درس وي چې نور زما کورنۍ ته درنښت ورکړي. څه چې د ځان لپاره خوښوئ د نورو لپاره یې هم خوښ کړئ.